روایتی از درون زندان هرات، عقربه‌های ساعت روی 7 صبح در گردش است. برای به تصویر کشاندن یک روز زندگی زندانیان راهی زندان مرکزی هرات می شوم، جایی که صدها زندانی روز و شب خود را پشت این میله ها و دیوارهای بلند سپری می کنند. به محض نزدیک شدن به این مکان، قفل‌های سنگین، برج‌های مراقبت و فضای امنیتی چهره واقعی این مکان را نمایانگر است. منور نظامی در صبح وقت به منظور رعایت نظم و انضباط از برنامه‌های همه روزه در زندان است. در ریاست محبس زندان ولایت هرات با تعداد زیاد پرسنل نظامی زیادتر از 200 نفر افسران ساتنمندان ستونکی ها ایفای وظیفه می نماید که الحمدلله تمام ایشان به کورس‌های آموزشی، کورس‌های سمیناری در مرکز و در ریاست زندان ولایت هرات تعلیم دیده است. تمام برادرای نظامی ما همگی تعلیم دیده هستند با برخورد با محبوسین با تمام قوانین مکمل تعلیم دیده هستند و برخوردهای خیلی نیک و خوب مطابق قانون اداره تنظیم امور زندان ها برخورد میکنند. السلام علیکم. و علیکم السلام. نو موږ په مبحث کې موږ هر ورځ د سهار د خوا د 8 بجو چې رسمیات شروع کېږي تر 8:30 بجو تر بجو پورې موږ تعلیمي برخه دلته اجرا کوو چې د تعلیمي تربیې د خوا اجرا کېږي. هر ورځ د سهار د خوا جام نظام لرو د نظامي کسان چې د ټوله جام نظام کې نیم ساعت د جام نظام کې پاس نیم ساعت بیا خپل هغه نور د شعبې کار او د محکمې کار مخته. بر اساس آمار همکنون بیش از 2700 زندانی در زندان هرات نگهداری می شوند که در میان آنها نزدیک به 100 کودک و 350 زن نیز حضور دارند. بندې چې محبس ته راغی دلته فرم سجل چې ولوېدی د هغه ورځې څخه بالا د ده پر قید باندې صبر کېږي که کوم یوه میاشت هم په توقیف کې اوسي که دوې اوسي هم د دوی پر قید صبر کېږي او کوم بندې چې تر میاشتې یوه نیم میاشتې دلته بالاتره په توقیف کې زموږ څخه پاتې سو بیا موږ یو کمیټه لرو دغه دوی ټوله لست نیسي بیا یې محکمې ته معرفي کوو چې د دغه نو محکمه دا ډېر وخت نه رسوي بیا قاضیان د دوی محکمه بیا کوي ورباندې تلاش